نن ورځ په سیمه او نړۍ کې 14 پیښې او واقعې ثبت شوي دي. ضرور ده چې تاسو ترې خبر شئ. دلته په ویډیو کې له موږ سره ډېر په لنډو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. کورنیو چارو وزارت د کورنیو چارو وزارت د کابل ښار 5 امنیتي حوزه کې د هدفي وژنو مخنیوي په موخه د موټر سایکل پر ګرځېدو بندیز ولګاوه. وزارت ویلي دي وروستیو کې ټولې هدفي وژنې د موټر سایکل سپرو په واسطه شوي او د وزارت تر بلې خبرتیا خپرېدو پورې به دغه حوزه کې د موټر سایکل سپرو پر تګ راتګ بندیز دی. عبدالله سلاکار د پخوانی اجرایي ریاست یو تن سلاکار نعمت الله هوتک کابل کې د یو وسلوال برید په ترڅ کې ټپي شوی ده. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د وري په 22 وویل چې دا پیښه تر ماښام وروسته د کابل ښار د 5 حوزې اړونده د خوشحال خان په سیمه کې رامنځته شوې ده. امرالله صالح د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د وای د مهال د حکومت لومړیتوب د کرونا وایرس کړکېچ کې د خوراکي توکو له ګرانۍ او کمښت د رامنځته شوي لوږې مخنیوی دی. د هغه په خبر افغان حکومت هڅه کړې چې سرحدي لارې بندې نشي. خیبر پښتونخوا په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د آتشي چارواکي وایي کرونا وبا په دې ایالات کې په لومړي ځل 2 افغان کډوال مړه کړي دي. دا لومړی ځل چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو چارواکو د کرونا وایرس له امله د افغان کډوالو د مړینې پخلی کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول پاکستان کې د کرونا وایرس په ډېره چټکۍ خپرېږي. پاکستان کې په کرونا وبا د اخته کسانو شمیر 4601 کسانو ته رسیږي او 6 تنه یې مړه کړي دي. ذبیح الله مجاهد طالب ویان ذبیح الله مجاهد د حکومت له لوري د تازه 200 تنو آزاد شویو بندیانو په اړه وایي چې آزاد شوي زندانیان نامعلوم کسان دي. طالبانو حکومت د طالب بندیانو په آزادولو کې په پلمو جوړولو تورن کړي او ویلي دي چې دا ټولې هڅې د سولې بهیر د سبوتاژ لپاره دي. بلخوا د حکومت ویاندویانو ویلي چې طالب زندانیان د هیواد د نافذه قوانینو په رڼا کې آزادوي. د داعش مشر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له افغان حکومت یې غوښتي چې د داعش خراسان ډلې نیول شوی مشر دی پاکستان ته وسپاري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو رسمي خبرپاڼه کې ویلي اسلم فاروقي د پاکستان پر ضد فعالیت کاوه نو ځکه یې باید دوی ته وسپارلی شي. دیني عالم ناپېژانده وسلوالو د فراه ولایت په مرکز کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د جامع جماعت امام او خطیب عبدالکریم اکمل په ډز وژلی ده. د فراه ولایت د ارشاد حج اوقافو مشر عبدالجبار مطمئن داسې ویل چې د دغه ولایت ستر دیني عالم مفتي عبدالکریم اکمل د ناپېژانده وسلوالو لخوا په ډزو کې ووژل شو. والیان د لغمان، ننګرهار او کابل ولایتونو والیان د یوې ناستې پر مهال د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په موخه پرېکړه وکړه چې د شنبې ورځې د ماښام له 8 بجو وروسته مسافرینو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یا د 3 ولایتونو ته د تګ راتګ وکړي. د پرېکړې له مخې د تازه میوهجاتو، سبزیجاتو، درملو، ساختماني او خوراکي توکو لیږد او ناروغانو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي او له دې پرته څوک نشي کولی پر دې لاره تګ راتګ وکړي. عامې روغتیا وزارت بلخ، ننګرهار او سمنګان ولایت ته 15 ټنه د رملیز توکي ولېږل. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په خپله فیسبوک پاڼه لیکي چې له دغو طبي وسایلو څخه 7 ټنه بلخ، 15 ټنه ننګرهار او 3 ټنه سمنګان ولایت ته لیږلی دی. تورخم له افغانستان سره د چمن تورخم لوی لارې نن د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ پرانیستل شوې. د دواړو لورو د هوکړې له مخې ټاکل شوې دغه لارې په اونۍ کې د 3 ورځو لپاره دوشنبې، چهارشنبې او جمعه د سوداګرۍ او ترانزیت د موټرونو پر مخ خلاصوي. پر همدې مهال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت هم ویلي چې یادو لارو په بندېدو سره افغان سوداګرو ته زیاتې ستونزې پیدا شوې دي او د ځینو توکو بیې هم لوړې شوې وې چې په بیرته پرانیستلو سره به دغه ستونزه تر یوه بریده هواره شي. کابل ښاریان کې پر تګ راتګ د محدودیت 2مه اونۍ ده. د نورو ورځو په پرتله په ښار کې ګڼه کمه شوې ده او ډېرو سیمو کې واټونونه د امنیتي ځواکونو له لوري تړل شوي دي. خو پر تګ راتګ د جدي محدودیت سره سره لا هم ځینو سیمو کې ښاریان ګرځي. دی وایي ګرځبندیز یې د ژوند کړاوونه زیات کړي او له مجبوري ورځې ښار ته راوځي. په هیواد کې د کرونا وبا له کبله د بازارونو تړل کېده او پر تګ راتګ محدودیت د هیوادوالو پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی او له حکومت څخه د جدي پاملرنې غوښتنې کوي. ناټو
افغانستان کې د ناټو ملکی استازی نیکولاس کې د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ جنجال جدي ستونزه ګڼي او له دواړو غواړي چې هوکړې ته د رسیدو لپاره له هرې لارې کار واخلي. نیکولاس کې له پخواني ولسمشر حامد کرزی او عبدالرب رسول سیاف نه غوښتي چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له مخې سیاسي جنجالونه هوارېږي او ولسمشر غني او عبدالله د همدې منځګړو کسانو څخه مثبت ځواب ورکړي. کورونا نړۍ کې پر کورونا وبا د اخته کسانو شمیر له 1.5 میلیونه اوښتې ده. تر اوسه د دغې ناروغۍ له کبله تر 90,000 پورې کسان مړه شوي هم دي. په امریکا کې پر کورونا وبا د اخته کسانو شمیر له 422 په اسپانیا کې له 152,000 په اټالیا کې له 119,000 او په جرمني کې له 114,000 اوښتې ده. بل لور ته اکسفام خیریه ټولنې د لندن د کینګز او استرالیا ملي پوهنتون د شمیرو له مخې ویلي چې د کورونا وبا د مخنیوي بندیزونه او قرنطین له کبله تر 1.5 میلیارډ پورې انسانان د بېوزلو په ډله کې شاملېدای شي. خو په یو شمېر اروپایي هېوادونو په احتیاط سره په ټپه ولاړ حالت کې د اسانۍ راوستو اقدامات پیل کړي دي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.